نن زما او د زویا ورځ خوږې شیبې او کوچنی تاوان به تاسو ته وښایو لیدونکو. ولاړو شاپینګ مو کاوه. اول ولاړو په بس کېناستو تر بلوچستان یونیورسۍ ورسولو. هلته له بسه کوز شو. پیک بس ته انتظار و خو هغه رانغی. بیا په رخشه کې لاړو پښتو اکاډمي ته د کتاب کمپوزینګ لپاره. بیا چې له هغه ځای څخه راغلو ما او زویا وویل نن به روژه ماتی د باندې وکړو. ما هم وویل سمه ده. نو یو څه د کویټې ارچر روډ کې وګرځېدو. ما ویل په روژه کې به په کوټه کې دومره رش نه وي خو ټول خلک راوتلي وو. نو رش ډېر وو. که حکومت په لارو یو څه خرچه کړې وای ښه به وو. ټکرونه به نه کېدل او خلک به روژه ماتي ته زر کور ته رسېدل. بیا ولاړو په لاره کې تېرېدو زما د خوښې یو دکان مخې ته راغی. د پینټینګ دکان. کله چې ورغلم ډېر خوند یې راکړ. ښکلي رسمونه او پینټینګونه شوي وو. د اس پینټینګ وو او د عمران خان پینټینګ هم شوی وو. ډېر خوند یې راکړ. نو آیا تاسو ته هم زما په شان پینټینګ خوند درکوي او که نه؟ له هغه ځای څخه چې راووتو په پښو مو ټوله لیاقت بازار وګرځولو. راوغوښته. ښکلی باراني موسم. بیا د سکوټیانو دکان مخې ته راغلو. ډېره زیاته خوشحاله سوم. لکه ما چې اخیستې وي داسې وم. خو چیرې بخت لرو چې ګلابي سکوټي واخلم او زه یې وچلوم. شاته مې کیمرمینه هم ناسته وي. خو خیر خدای مهربانه دی. له هغه وروسته مو فیصله وکړه چې د کویټې کوم رسټورانټ کې به روژه ماتی وکړو. اخر مو وویل راځه مبارک هوټل ته ځو. هلته ډېر ښه خواړه وي. بیا هلته لاړو. آرډر مو ورکړ. کباب، چکن کړایي، برګر، رول، بریاني او نور داسې ATC. کله چې آرام شو نو لویه دعا مو وکړه چې په پاکستان او افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي. نور بس د هغه وطن مو ډېر وځورېده. بیا له هغه ځای څخه راغلو او واقعا هم ډېر د خفګان وړ خبره ده. هېڅ موږ ارامه ژوند نه لیده. تعلیم خو تعلیم، ازادي هم نه غواړو. اوس مو د په ارامه پرېږدي. وطن خلک مو اختر په غم سو ورته. خیر ویلاګ ده. بیا له هغه ځای څخه راغلو کور په خوا روان شو. یو څه په پښو راغلو ځکه د روژه ماتي وروسته ګرځېدل ډېرې ګټې لري لکه ورزش. بیا مو رخشه ونیوله. کور ته راتلو. مخې ته یو سټور راغی. مور مې ویلي وو چې د لوښو لپاره شامپو راواخله. نو مجبوره وم ځکه په کور کې چې زه لوښي مینځم. بیا مو رخشه ونیوله. کور ته راتلو مخې ته یو سټور راغی. مور مې ویلي وو چې د لوښو لپاره شامپو راواخله. نو مجبوره وم ځکه په کور کې زه لوښي مینځم. رخشه والا ته مې وویل دلته ودرېږه موږ سټور ته ځو. زر به راشو. ټول شاپینګ مو په رخشه کې پریښی وو. رخچوان ته مو وویل داسې نه وي چې تاسو ولاړ سئ د شاپینګ سره. دلته مو خبره ښه ونه کړه. اختر ته مې سنډل هم اخیستي وو. هغه وویل بې غمه شئ خور جانو. هو رخچوان چې وو پنجابی وو خو موږ د رخشې نمبر پلیټ ته هم ورپام نه سو. موږ سټور ته لاړو. هلته مې ملک چاکلیټ، ډېرې ملک چاکلیټ، نور شیان او شامپو واخیستل. چې بیرته راووتو رخشه والا تللی و او زموږ ټول شاپینګ یې هم وړی و. واقعا زړه مې بد شو. که څه هم زه خپله میک اپ ډېر نه خوښوم خو د اختر لپاره مې ضرورت و. هغه ټول له لاسه ولاړل. نو لیدونکو ټوله ورځ شاپینګ او بیا هغه هم ورک شي. خو خیر ډېر ملک چاکلیټونه را سره پاتې وو. خفه په دې نه وم ځکه چې ښه وو. د زویا کالي هم را سره ورک شو. ما یوازې سنډل و خو د هغې سلامت کالي وو. په دې کې بیا جلا خوند وي. کور ته چې ورسېدو مور مې وویل څه شاپینګ مو وکړ. موږ وویل چې هغه غلا شو. خو ډېر خفه نه شوم ځکه یوازې زما خو نه و، تاسو ته خو معلومه ده. زویا کالي هم پکې وو. کور ته نږدې یو دکان کې مو بیا لږ شیان واخیستل. ما خوراني واخیسته خو سټینګ مې نه ده خوښ او تاواني هم زیاته. خو زویا د سټینګ شوقي وه زیاته. هغې سټینګ ځان ته واخیست او نور واړه شیان مو هم واخیستل. کور ته راغلو. مجلس مو وکړ. نو ډېر ښه خوند یې وکړ. ښکلې ورځ تېره شوه. خوشحاله ورځ وه. یوازې دا چې غلا نه وی شوې نو لا به ښه وه. خیر خدای دې وکړي چې ویلوګ مو خوښ شوی وي او همیش چې پاکستان ته راتلی لیدونکو نو ډېر زیات پام به کوئ.
ځکه چې غله زیات دي. نور د خدای په امان.